غواړئ چې په ژوند کې کامیابیو ته ورسیږئ هم په دې دنیا او هم په هغې دنیا کامیاب ویم او بالاخره د ایمان درجو مو ورسره لوړې شي دغه درې کاره حتما وکړئ. لومړی سلام عام کړئ. کله چې تاسو سلام عام کړئ خلکو ته سلام واچوئ د تاسو د زړه خفګان ورکیږي. په سلام سره د یو د بل سره مینه زیاتیږي، کبر ختمیږي او تر ټولو مهمه خبره دا چې ته چې یو چاته سلام اچوې په حقیقت کې تا د هغه شخص په حق دعا کړې ده. دوهم په خلکو باندې ډوډۍ کله کله وخورئ، یعنې میلمانه راولئ. په میلمنو راوستلو سره یا چې چاته ډوډۍ ورکوئ مینه زیاتیږي، کبر ورکیږي، بخیلي ورکیږي. کله چې تاسو یو چاته ډوډۍ ورکوئ اجر او ثواب درته رسي. او بله خبره دا چې کله بخیلي ورکه شي او د بخیلۍ په سبب چې کوم کبر پیدا شوی هغه ختمیږي. درېیمه خبره بیا د شپې عبادت دی. د شپې عبادت چې کله ټول خلک ویده وي ته راپورته شي او د الله جل جلاله په خاطر د دې په خاطر چې ته د الله تعالی سره مینه لرې عبادت وکړې. د شپې عبادت د الله جل جلاله سره د مینې نښانه ده. او ته چې کله د شپې لمونځ کوې د درې کاره کیږي. اول په تا کې اخلاص پیدا کیږي، د الله جل جلاله سره مینه پیدا کیږي. او بله مهمه خبره ده چې هر څوک چې د تهجد لمونځ کوي د هغې نه هغه نور لمونځونه ډېر په سختۍ قضا کیږي یا خو بیخي قضا کیږي نه. دا درې کاره حتما وکړئ. سلام علیکم.